لاست ویډیو کې موږ دا کړو چې کوم دا پلیئر آیټمز چې دي موږ اساین کوو ایشو آیټم وهو نو دلته کې دا کم پلیئرز دا لیست چې دی دا به د ډیټابیس نه راځي ډاینامیکلی اوس دوه پکې که موږ دلته کې ټرای وکړو دلته کې یو بل نیو پلیئر ایډ کړو او د هغه ان آی سی دا کړو د هغه نوم دا شي او ایډریس یې پاکستان شي او کانټیکټ نمبر یې دا شي او زه کنفرم وواهم نو اوس دلته کې 3 یوزرز رالو او که زه اوس راشم سپورټس آیټمز ته دلته کې ایشو آیټم وواهم نو هغه څونه یوزر چې دی هغه رالو ټیک ته اوس به موږ داسې کار کوو چې ویلیو به اساین کوو د هغې لپاره به زه انکلوډز ته راشم او هینډلرز ته به راشم او د ایډ پلیئر دا کوم دغه چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم ورکړم ایډ آیټم ټیک شو ایډ آیټم یا ایشو آیټم څه نوم ورله تاسو ورکول غواړئ دا به ول ورکړم او د ایډ پلیئر فایل زمانه دی پکار سپورټس آیټم فایل مې پکار دی په دې کې دا کوم فارم چې دی دا فارم به اوس ایډیټ کړو لږ شان د دې میت ایکشن چې دی ایکشن کې به ورته فایل ایډ کړو چې کم فایل باندې به دی دغه کوي انکلوډز هینډلرز او دا دی ایډ آیټم او میتھډ چې دی هغه به پوسټ وي ټیک نو میتھډ ورته هم ایډ شو او اوس دا انپوټ کم چې دی انپوټ له به نوم ورکړو یو د دې به دا نیم شي ایډ پلیئر ان آی سی د دې نیم دا شو او د دې دا بل چې دی سپورټس آیټم ایډ د دې نوم چې دی دا شو ټیک ده او دا کم ویلیوز چې دا ټول به د قشن د سټور کېږي په ډیټابیس کې او اوس به زه داسې کار وکړم چې سبمیټ له به هم نوم ورکړو او دې له به زه وکړم چې ایډ آیټم ټیک ده نو اوس به زه یم چې کله په ایډ آیټم بټن باندې څوک کلیک کړي نو کم فیلډز چې کتل کېږي هغه 2 فیلډز دي او فیلډز 2 چې دي دا نور زیاتې به چې زه لیکم ایکسټرا یو فیلډ چې دی هغه دی سپورټس آیټم ایډ دا د دې نوم دی ټیک ده او دلته کې چې دی پلیئر ان آی سی ایډ دا د دې نوم دی که په دې دواړو کې یو هم امټي نو دلته کې یو میسج ته شو کوي چې ایډ پلیئر ایرر نه دا به شي چې ایډ آیټم ایرر ټیک ده او د دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې دا پلیئر کم پیج چې دی پلیئرز د دې نه به دا ایرر میسیجز چې دي دا به زه کاپي کړم او دا فایل به زه کلوز کړم سپورټس آیټمز ته به راشم دا ایرر میسیجز چې دي دا به زه په مین کانټینټ کې د هیډینګ نه مخکې پلیس کړم چې پلیس کړم نو دلته کې به ایډ آیټم کو او دا به ایډ آیټم کو او د ایډ پلیئر په ځای باندې به هم ایډ آیټم کو دا به هم ایډ آیټم کو ټیک او اوس په دلته کې په دې باندې ایډ آیټم ایرر نو پلیز فیل all the required fields او دی به واپس راشي sports items .php فایل ته ټیک ده او که دې چېرته کې دغه ته راشي ښه که دې صحیح شو نو بیا به دلته کې انزرشن کېږي انزرټ انټو ډیټابیس نوم چې دی په ټیبل نوم هغه دی آیټم انزرټ انټو آیټم او په آیټم کې 2 ویلیوز انسرټ کول دي سټرکچر ته راشو او دا کمپوزیټ پرایمري کې یو پی ان آی سی ده او یو اس آیټم نیم ده نو پی ان آی سی او اس آیټم نیم داسې دی ټیک ده او دا نور ویلیوز چې دي د دې پکې ضرورت نشته او ویلیوز چې دا به شي چې پلیئر آی ډي ټیک ده او دا بل به شي چې آیټم نیم ټیک ده نو دا به پریپیر شي او بیا به ایگزیکیوشن د دې کیږي
نو پلیر آی ډي چې ده پوسټ پلیر NIC ایډ دا د دې پلیر آی ډي ده او سپورټس آیټم ویلو چې کوم ده هغه به شي د سپورټس آیټم ویلو او دې له به زه دلته کې دا نوم ورکړم آیټم نیم او دا فیلډس چې دي دا دې پکې ضرورت نشته نو دې نه به زه دا کام هم لرې کړم او اوس په دلته کې که فرض که دا سکسس شو دلته کې به شي چې ایډ آیټم سکسس او د دویم چې آیټم ایډډ سکسسفولي ټیک او دلته کې به ورته ولیکم چې ایرر میسج شو پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډس او دی به واپس راځي آیټم پیج ته او که دې کې څه ایرر و د پلیر په ځای به په دې آیټم کو او دی به هغه ایرر میسج ډسپلی کوي او دی به آیټم دغه نوم چې دی سپورټس آیټمز دی دی به راځي سپورټس آیټمز پیج ته نو اوس ګورو موږ چې دا څه کوډ ولیکو چې دا څه کار کوي او که نه څه غلطي پکې شته یو پیر به یې ریفریش کو ایشو آیټم به ووهو یو پلیر به سلیکټ کو او دته به څه آیټم ایشو کو او کنفرم به ووهو نو هغه آیټم چې دی دته ایشو شو او برابر دی اوس که داسې ریفریش کړم نو بالکل دته دا آیټم ایشو شو او دلته کې په دې کې ریسټریکشن دا دی چې یو یوزر ته چې دی یو سیم آیټم چې یو ایشو شو هغه به ورته دوباره نشي ایشو کېدی لکه دی یو یوزر ته بیټ ایشو شوی که دې ته زه دوباره بیټ ایشو کوم نو دی به ماله ایرر راکوي چې پرایمري کې موجود ده ټیک ته دته به هغه سیم آیټم دوباره نه ایشو کېږي خو که دا یو پلیر دی او دته زه بل آیټم ایشو کول غواړم فوټبال نو برابر د دته به ایشو کېږي ټیک ده نو دا په دې کې چې د کنفرمیشن وشو او وس په دې کې چې یو فیلډ امټي ټیک ده نو دی به ایرر ورکوي لکه دغه یو پکې ما امټي دغه کو نو دی به ایرر ورکوي کنسټنټ وایلیشن کین ناٹ ایډ اور اپډیټ فارم کې ټیک ده نو په دې کې به دغه کوي چې کله پکې د ویلیو نه ورکړي نو دی به ایرر ورکوي ټیک ده نو د دې سره دا دغه هم پوره شو په نیکسټ ویډیو کې موږ بیا داسې کار کوو چې کم آیټم ایشو شي د هغې لیست به موږ دلته کې ډسپلی کوو چې کم کم آیټمز چا چاته ایشو شوي دي